خبرو په لړ کې یاسر الحزیمي 3 شیان ډیر اسانه ډول باندې تعریفوي او د اعتماد په نفس او غرور ترمن فرق کوي. یو په ځان ډاډ یا اعتماد په نفس دی. د خپل وړتیا شعور چې هغه وړتیا په انسان کې وي دې ته اعتماد په نفس وي. غرور په هغه وړتیا ډاډمنېدل چې انسان په وجود کې بیخي نه وي. انسان هغه نه لري وړتیا، خدای په ډاډي غرور پې کوي او ځان کم ګڼل بیا د وړتیا په شتون کې پر خپل ځان بې باوره کېدل یا اعتماد نه لرل، دا ځان کم ګڼل دي. د خلکو خبرې په انسانانو تاثیر کوي، خو کله چې انسان په ژوند کې لاسته راوړنې ولري نو په هغې زړه ډاډه وي او د خلکو خبرې پرې ډېر تاثیر نه کوي. خو که انسان په ژوند کې لاسته راوړنې ونه لري د خلکو خبرې ډېر زر پرې تاثیر کوي او اغېزمنوي. له لاسته راوړنو سره سره انسان نشي کولی چې د خلکو خولې بندې کړي، اما کولی شي خپل غوږونه بند کړي، پرده پرې راونغاړي او د خلکو نظرونو له اورېدو ځان بې پروا کړي. ځکه دا ناممکنه ده چې موږ د خلکو خولې، د خلکو سپکې سپورې او منفي نظرونه بند کړو. خلک د خپل رب په اړه منفي نظر څرګندوي، جرأت کوي خپل خالق د هغوی ژوند، واک، روزي هر څه د هغه په لاس کې ده، هغه په اړه وایي. ځینې وایي د الله لاس تړلی دي، ځینې وایي الله پاک فقیر دی، ځینې نور بل څه وایي، نعوذ بالله. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه خلک خبرې کوي. نو زه ورته څوک یم؟ نو ما ورته نشي خوندي پاتې کېدی د خلکو له خبرو. موسی علیه السلام الله پاک ته ویل ای ربه د خلکو خولې زما په اړه بندې کړه. الله پاک ورته ویل موسی دا خبره ما د ځان دپاره نه ده لیکلې، ما د ځان دپاره نه ده مقدر کړې، نو ستا دپاره به یې څه مقدر کړم؟ خلک چې هر څه غواړي ودې وایي، خو چې ته ملامت نه یې او په تا کې هغه ستونزه نه وي دې حالتونو ته اماده واوسه چې کیسه کې مه کېږه. بله خبره د خلکو سره د ځان پرتله کولو په اړه ده. کوچنی وړوکی شی کله پیژندل کېږي چې مقایسه شي. کوچنی د غټ شي سره مقایسه شي بیا تفاوت کېږي. کله چې یو داسې شی له بل شي سره پرتله کېږي دونه برابري بیا غټه وړوکی نه معلومیږي. کله چې ته له خلکو سره ځان مقایسه کوي، پرتله کوي، هغوی درته لوی او مهم ښکاري، له دې سره تا ته ځان کم ښکاري. خو که خلک کم ګڼي او ځان درته لوی ښکاري بیا درنه کبر کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي بطر الحق و غمت الناس. دا احمد ابن د امام احمد ابن حنبل په کتاب کې روایت شوی ده او مسلم هم روایت کړی دی. څه معنی؟ د حق ردول، د حق څخه انکار، په حق باندې سترګې پټول او د خلکو سپک ګڼل، دا کبر دی، دا د کبر تعریف دی. خو اوس حال څه دی چې هر انسان ته د هغه اصلي مقام په اندازه پام وکړي. څنګه چې دوی دي په هغه سترګه ورته وګوري، د یو انسان په سترګه ورته وګوري، داسې نه چې ډېرې لوړ کړي، داسې نه چې ډېرې ښکته کړي. د حده زیات خلک مه لویان کوه، ځان درته کوچنی ښکاري. له حده ځان مه لویوه چې خلک درته کوچنی ښکاره شي. منځ کې انسان ځان ته د ګټې او تاوان صلاحیت نه لري، بیا نو پاتې دا چې تا ته به څه ګټه او تاوان ورسوي. کله چې چا ځورولې، خبرې درپسې کولې او یا د ضرر رسولو اراده یې لرله، دې حالتونو ته د یوې مخفي کمرې په سترګه ګوره. کله چې انسان نه خبر چې هلته کمره پرته ده څنګه زر غوسه کېږي، طبیعي حالت ښکاره کوي بل ول. او کله چې خبر شي چې هلته مخفي کمره ده څنګه اتومات ښه سړی شي. دا دویم حالت حقیقي حالت نه دی، اصلي حالت دی. اصلي حالت کوم دی؟ هغه مخکینی غوسه کېږي، طبیعي حالت کوي. د دنیا ژوند هم لکه د مخفي کمرې ننداره ده. ډېری حالتونه حقیقي نه دي. تا ته چې څنګه د خلکو هغه څېرې ښکاري، څنګه چې درته خلک ښکاري، دوی په اصل کې داسې نه دي. د خلکو راضي کولو او ناراضه کولو لپاره دنیا ته نه یې راغلی. موږ دنیا ته د هغه څه ترسره کولو لپاره راغلي یو چې الله پاک یې له موږ غواړي، الله پاک پرې راضي کېږي. دې ته نه چې خلک لوی او کم وګڼو. که په دې مفکوره اوسې د خلکو انتقادونه خبرې در باندې په اسانۍ اغېز نشي کوی، ځکه دوی ته به ته هغه ګمان کوي چې دوی دي هغسې څنګه چې دوی دي. امام الاوزاعي چې کله د وخت د امیر لخوا ایزار کړی شو
کفن یې اغوستی و ځکه چې امیر ډېر ظالم و دی په دې فکر ورغلی و چې وژني به کله چې ورغی د دې پر ځای خلکو ځانونه راټول کړل ځکه د کفن اغوستی و خلکو ویل چې اوس به وژني برعکس امیر قدر وکړو احترام یې وکړو او خپل څنګ کې کېنه او ښه په قدر عزت یې بیرته رخصت کړو پوښتنه ترې وشوه چې د دې حکمت څه و زه چې کله راننوتم ما چې د حاکم یا د امیر په خپل تخت باندې ولیدو چې دومره شان او شوکت کې ناست دی الله پاک را په یاد شو چې په عرش باندې استوا کړی دا به څه شان او دبدبه دی انسان د ځان ته ضرر رسولو صلاحیت نه لري بل ته د ضرر رسولو صلاحیت به څه ولري نو همدا و چې هغه راته کوچنی ښکاره شو ځکه چې کله الله پاک لوی ګڼي انسانان درته کوچني کېږي ځکه نفع او ضرر د الله پاک په لاس کې دی انسانانو نه دی ته چې کله انسانان ته د هغوی تر اصلي حیثیته لوړ فکر کوي لکه مدیر د خپلې روزي سرچینه ګڼي یا خپل برخلیک وظیفې پورې تړي او یا داسې نور ته دوی ته له حده زیات فکر کوي دغه انسانان دي د دې لپاره راغلي چې ستا په اړه د الله پاک اراده تمثیل کړي انسانان د الله پاک د ارادې د تمثیل لپاره د یو بل لپاره مسخر کړای شوي دي اسباب دي ته چې الله پاک د خیر اراده وکړي انسانان ته مسخر کوي ټول نظام یې ته مسخر کړی دی تابع کړی دی ځکه د انسان پر ځای باید الله پاک په الله پاک تکیه وکړو خلق خپل رب ته پرېږده دا مقایسه کول چې نور خلکو سره ځان مقایسه کوي هغه لویان دي ته ورسره یو ډول چلند کې تعامل کې ته مه کوه ته دغه انسانانو په ژوند کې دننه شه زر قسمه مشکلات لري زر قسمه ستونزې لري پاتې دا چې ته د هغوی په شان ته که د هغوی په ځای شي ته به سل ځله په دې خپل اوسني حالت باندې شکر وباسي بیا د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له څه ډول خلکو سره چارو کې مشوره وکړو دی وایي له داسې چا سره مشوره کوه چې د 3 شرطونه ولري حاکم وي تا ښه وپېژني او ستا په موضوع باندې ښه پوهېږي بیا نو خبره یو بل مهم ځای ته ځي اوسنی غربي انفرادیت یا انډیویژوالیزم چې ځینې مسلمانان ځوانان هم ترې متاثره شوي دي او عمل پرې کوي دا په شدید ډول باندې مردود یا رد کړای شوی دی د طبیعي ژوند خلاف دی انفرادیت ځانځاني ته وایي چې هر سړی خپل خواهشاتو پسې منډې وي هر سړی خپل کار کوي خپل ځان خوشحالولو لپاره ستړی نور خلک کورنۍ خپل خپلوان ترې پاتې یاسر الحزیمي وایي له انفرادیت سره اطمینان او ډاډ نه راځي ډاډ او امنیت کورنۍ سره له تړاوه راځي خپل خپلوانو سره له تړاوه راځي پخوا به هڅه کېده چې کورنۍ لویې کورنۍ خپلې کړی شي مثلا هېڅ به دې نه پېژندو پلار به درته ویل دا دې تره دی ماما کړی شوی به هېڅ به ستا خپل خپلوان نه و دا به په قصدن کېده ځکه پلار به یا کورنۍ به غوښتل چې دا کورنۍ پراخه شي ته د هغوی سره تړاو ولري ستا اړیکې پراخې سبا هغوی ستا مرستې ته راشي ته د هغوی مرستې ته راشي خو انفرادیت د دې هر څه مخالف دی ځکه چې ته په لوی لاس پردي خلک خپلوي په دې معنی چې اړیکې دې پراخېږي او لا ډېر خلک د اړتیا پر وخت ستا مرسته کوي همداسې ته هم د خلکو پکارېږي غم کې در سره ګډون کوي ښادي کې ټول ژوند در سره خوندور کېږي همدا چوکاټ ته دې ته اړ کوي چې خپل سلوک او ژوند عیار کړي د اصولو او د کوم هغه کلتور چې د هغې مطابق د دې سره داسې نشي ویلی چې هر ډول مې خوښه یې زه کوم ژوند کوم هر څه چې مې خوښه یې زه کوم ځکه ته بیا د هغوی استازیتوب کې هغوی ته اجازه نه درکوي چې ته دغسې سلوک وکړي چې د هغوی د اصولو یا د ټولنې د اصولو خلاف وي خو که د خپلې کورنۍ او ټولنې اصول ته ژمنتیا نه ښایي بیا چې د څنګه ژوند خوښ یې هغه کوي نو همدا ده چې ټولنه در سره ورو ورو مخالفت شروع کوي او ته خپل قدر له لاسه ورکې ګوښه کېږي یوازیتوب ته ځي په نتیجه کې خوشحالي دې هم خپله شي غم دې هم خپل شي او د غم په وخت کې تنها پاتې خوشحالي دې یو دوه کسه در سره ناست دي کله چې بیا ستا خوشحالي کې نور خلک ګډون وکړي لا زیاتېږي خوشحالي دې غم کې دې خلک ګډون وکړي غم دې تقسیمیږي همدا د کورنۍ د پراخېدو ګټې دي او همدا ده چې انسانان یو بل سره تړلي دي انسان ټولنیزه پدیده یا اجتماعي پدیده ده بې له ټولنې بې له راشه درشه اړیکو باندې انسان یوازې کېږي د غم په وخت در باندې غم بوجي خوشحالي دې یوازې ژوند شو چې غم در سره تقسیم شي
خپلوان تقسیموي. اما ځانځاني او انفرادیت انسانان داسې حالت سره مخ کړي چې په ټولنیزو علومو کې ورته مایوپیا وایي. مایوپیا د سترګو یو ډول ناروغي ده چې لري شي انسان په سمه توګه نشي لیدلی. اما په ټولنیزو علومو کې ورته د معیارونو لاسته ورکولو تعریف کوي. هر هغه څه چې دین، ټولنه او کلتور سم بللی او یا ناسم بللی په اړه ته بې پروا شي او ټولنیز آداب په پام کې نه نیسي. سم او ناسم منځ کې توپیر نه کیږي. همدې ته ټولنیز علومو کې مایوپیا وایي. مثال زموږ استاد ځوانان ګورو چې ټولنیز شبکو کې څه حالتونه دي، ټیک ټاک کې څه کارونه نه کوي. کو دوی کورنۍ په سزان تړلې وای، کورنۍ د دوی سره وای داس کارونه کول. خو غرب کې دي اکثره غربي ټولنو کې دي هلته انفرادیت د کار د مازیګر راشي او تخت تنه د بیرته کار د نه خپل ویني نه ماما ویني نه تر ویني چې دا غوي لسترګو حیا وشي. هر څه چې زړی کوي کیسه کې د چا نه دي. دا انفرادیت تاوان دی. که دوی ځانونه ټولنې پورې تړلی، ځانونه خپل کلتور پورې، دین پورې، خپلوانو پورې تړلی او دا فکر کولی دا کار زه کوم زما خپل خپلوان ما سره په دې مشکل لري، زما د کورنۍ زما د ټولنې نوم بدیږي، هېڅکله داسې کار نه کوم. خو دوی د هسپ غوندې سهار کار ماښام کور، سهار کار ماښام کور، هماغه اتاق کې چې فکر کوي همدا اتاق دی نو څه نشته، هر څه ورته عادي شي، مایوپیا باندې اخته شي. د ټولنې د دین د کورنۍ هر څه اصول او هر څه له پامه وغورځي ځکه دا حالت راشي. یو بل مهم ټکی یادوي او وایي چې ډېری خلک دي چې استثناء په قاعده بدلي. مثال وایي ځینې خلک وایي چې هر هغه سړی چې ګیره لري ښه سړی نشي کېدای، یا ټول کسان چې ګیرې لري ښه خلک نه دي، یا حجابي ښځې په اړه وایي چې ټول حجابیان ښې ښځې نه دي، یا حجاب چې څوک ښې ښځې نه دي. ګورې په هغه کسان چې په سنتو برابر دي، هغه کسان چې حجاب کوي، دوی کې به ناسم خلک وي، اما دا به ډېر کوچني دا استثناء ده. دا په قاعده بدلول باندې دا ناسم کار دی او په دې باندې د قاعده حکم باید ونشي. دا اسانه قضاوت ده، اما ستونزه دا ده چې استثناء پکې په قاعده بدلیږي او حکم دغه په اساس کې، یعنی څو کسانو په خاطر باندې ټولنه منفي فکر ورته کېږي او منفي حکم پرې کېږي. همدې ته د معیارونو لاسه ورکول وایي چې په ټولنیزو علومو کې ورته مایوپیا وایي. دا ډیره مشکله ده. پولنډي ولس له برتانوي ټولنپوه فیلسوف باومن ټولنیزو معیارونو له لاسه ورکول خالي عرش سره تشبیه کوي. خالي عرش یعنی څنګه دی؟ وایي کله چې جرمن فیلسوف نیچه اعلان وکړ چې دغه په باور هغه خدای چې د په ذهن کې وو، هغه ویلو چې خدای د په ذهن کې کوم دی مړ شوی، چې کله هغه مړ بللو نو د هغه دین یا هغه قوانین چې په انسانانو باندې حاکمو دغه خدای له مرګ سره هغه له منځه تللی دي. نو اوس به د ښه او بد حکم له کومه ځایه کېږي؟ نو د دوی په باور چې انسانان به په خپله ځانونو ته ټاکي څه ښه دي څه بد دي. کله چې انسان په خپله ځان ته ښه او بد معیارونه وټاکل، ورسره انفرادیت یا ځانځاني یا چې په انګلیسي کې ورته انډیویجوالېزم وایي او نسبیت یا ریلیټیویزم منځته راغلل. په انډیویجوالېزم کې فرد په ټولنه خپلې ګټې لومړی بولي او ریلیټیویزم یا نسبیت کې یا نسبي فکر هغه څه دی چې یا هغه نظریه ده چې وایي هیڅ حقیقت یا ارزښت یا اخلاقي معیار مطلق یا ثابت یا عمومي نه دی، بلکې دا هر څه د وخت، کلتور او اشخاصو نظریو پورې اړه لري. یعنی یو شی چې په یوه ټولنه کې ښه ګڼل کېږي په بله ټولنه کې بد ګڼل کېږي. مثلا یو حقیقت یو کس ته رښتیا ښکاري بل کس ته ناروا غلط ښکاري. د دې نظریو سره انسانیت په حقیقت کې له منځه تللی. ځکه هغه چې ما ته به ښه ښکاري تا ته ښه نه ښکاري، تا ته ښه ښکاري ما ته ښه نه ښکاري. اوس چې کله یو خدای نه وي، یو رب نه وي چې د هر څه تنظیم کړي، یو عمومي دغه نه فکر نه، د خو انسانان د خپلو ګټو دپاره سبا دغه کس په خپله ګټه باندې یو شی ښه تعریفوي، تا ته وایي دا صحیح دی، غلط شی وایي. کله چې د دوی په فکر عرش خالی شو، دغه فیلسوفانو په فکر باندې رواجونو یا عمل لیدلوری یا ټرند واکمن شو. ټرند یعنی ډېر خلک چې یو شي پسې ځي او همدغه عمل لیدلوری یا رواج پر انسانانو باندې حاکم شو
او انسانانو ته ښه او بد تعریفوي او لیدلوری ورته ټاکي. خو دا چې عامه لیدلوری یا ټرند بدلېدونکی طبیعت لري، نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن ته یې لاره هواره کړه. د دې سره د نړۍ لپاره یو ډول کلتور، اقتصاد او سیستم تحمیل کړی شو. مثلا نیکټایي د رسمي لباس لپاره نړیوال معیار شو. سیمه ییز لباس په رسمي لباسونو کې نه حسابېږي. چې نیکټایي دې نه اچولي رسمي نه. یوه ژبه د نړیوال معیار په توګه، د نړیوال ژبې په توګه په نورو وتپل شو، او که هغه د چا نه وي زده، نړیوال پروډکټ ته لاسرسی مشکل دی. محلي ژبې پر وړاندې پیکه شوي. خلک اوس خپل ژبو کې هغه اصطلاحات کاروي. نیمه ژبه په انګلیسي وایي، ځکه چې معیار دی که نه، چې ته باید ښکاره شي چې پرمختللی، عصري، روشن فکر. محلي خوراکونو ځای برند خوراکونه ونیو. خپل وطني طبیعي خوراک پر هغه مصنوعي برګرونو باندې پیکه شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ پیکه شوې او نړیوالو رسنیو د خلکو اذهان په خپل کنټرول کې ونیول. او همداسې نور که چاته دې مخالفت کوه، درې انتخابه لرل. په درې حالتو باندې تابع کېدل: د استعمار یا ظلم له لارې تابع کېدل، د رسنیو او تعلیم له لارې د سافت پاور په توګه یو شی نورمالایز کول، خلکو کې عادي کولی، او بله چې د وروسته پاتې یا پسمانده کېدو ټاپه لګول، په دې توګه یې له صحنې لرې کول، چې ورسره اختلاف د اختلاف پر ځای په شاته تګ یا وروسته پاتې والي باندې بدل شو. یعنی پخوا به بېلابېل کلتورونه، متفاوت ارزښتونه بلل کېدل، خلکو به ورته احترام کو. اوس یو کلتور ونه مني، نور کلتورونه ورته پر وړاندې کم ښکاري، عامه مني. یعنې که چا مخالف لوری غوره کاوه، نو داسې معرفي کېدو چې دا نو نړیوال کېدو نه وروسته پاتې دي، دا پسمانده خلک دي، دا انسانانو کې بیخي شماري نه. مثلا که ته د نټفلیکس میاشتنی سبسکرپشن نه لري، یا سنپ چاټ نه کاروي، یا سوشل میډیا کې فعال نه، یا آیفون نه کاروي، تا ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ ته وروسته پاتې بلل کېږي. مقایسه همیشه د دوو شیانو ترمنځ وي، او تر هغې درېیم شی بیخي انتخاب کې نه راځي. مثلا آیفون لري که سامسونګ، که ته ورته وایي چې دا دواړه نه لرم، وروسته پاتې په اړه درته ګوري. مثلا د لوبو برخه کې هم ټول خلک په دوه ډلو باندې ویشل شوي: ریال مادرید که بارسلونا. درېیم انتخاب بیخي درکوي نه. د برانډونو په برخه کې خاص برانډونه کوانه غوندې سترګې درته اوړي، او په کمه سترګه درته کتل کېږي. د خوراکونو، ژبې او پیسو په برخه کې د عصري ښکارېدو لپاره خاص معیارونه دي. که ته ډالر ګرځې، ښه دغه پرمختللی کس، نو له دې سره که ته غواړې نړیوال شي، خپل شته ارزښتونه به یا غاړې تږدې او یا به له لاسه ورکې، او پردي به چې پر تا تحمیل شوي هغه به انتخابوي. نړیوال یا ګلوبلایزیشن کېدو زور هغه وخت احساسولی شي چې ته کله آسیایي هیوادونو ته لاړ شي، ماشوم او ټول هغه کسان چې په غرب کې ژوند کړی، یا مثلا غربي معیارونه ځان ته ټاکلي، ستړي ستومانه به ګرځي تر دې چې یو غربي برانډ پیدا کړي په سوپر مارکیټونو کې، په مالونو کې، یا په رستورانتونو کې. هغه وخت دوی د آرامش احساس کوي چې ماکډونالډ ته ننوځي یا فلاني برانډ دکان ته ننوځي. غیر دغې نه دا نور شیونه ورته عادي ښکاري. مثلا کله تاسې پوښتنه وشي چې حیواناتو کې د دوه حیواناتو نوم واخله، اتومات به د هغه څه په ذهن کې راځي چې ټلویزیونونو کې دی اورېدلي، ځکه ستا ذهن همغه دی چې هغه پېژني، او دغه حیوان به ستا په ټولنه کې بیخي نه، بیخي به څوک پېژني نه. اما د ګلوبلایزیشن او دغه برکته به ته همغه شی وایي چې ټول یې وایي، ټرند سره وځي. د ګلوبلایزیشن او نړیوال کېدو نه وروسته د شخصي ګټو پاللو نظریه یا یوټیلیټریانیزم راغی. په دې کې نظریه دا ده چې تر ټولو لومړی پوښتنه پکې دا کېږي، دا نظریه اوله پوښتنه پکې دا وي: زما پکې څه ګټه ده، زما پکې فایده څه ده، چې ورسره اخلاق او کور ړنګېږي. مثلا یو څوک یو څه وایي، یا خپله یوه خوښه شریکوي په سوشل میډیا کې، یو شی وایي، احساسات خپل شریکوي، سملاسي ورته ځواب ورکول کېږي چې دې کې زما څه ګټه ده، زما پورې څه اړه لري، زه خپل کور کې دا کیسې کوه. داسې انسانانو سره خپل شخصي ګټو غم وي، د نورو احساساتو ته درناوی نه لري. تر دې وروسته بیا قراردادي یا قراردادیزم نظریه راغله، چې په انګریزي کې ورته کنټراکچوالېزم وایي. په دې نظریه کې اخلاقي اصول هغه دي چې ټول عقلمن خلک پرې موافقه وکړي، او هیڅ څوک یې د منلو پر وړاندې قوي اعتراضونه لري. یاسر الحزیمي وایي
چې دی له دې نظریې سره مخالف نه دی. هر نظریه کې خپل خوالي او بدوالي شته او په بشپړ ډول ردېدای نشي، خو منفي اړخونو باندې پام کوي. په دې کې هر تعامل د طرفینو په ګټه وي. مثلا یو څه راکړه یو څه درکوم، دا قانوني تعامل دی، اما انسانیت پکې نشته، ترحم پکې نشته. په دې کې یوازې هغه څه کېږي چې توافق پرې شوی. غربي سیستمونه اوس مهال په همدې ولاړ دي. دا بهترین نظام دی چې کله حق ستا په ګټه یا ته په خپل حق پوهیږي، خو که خبر نه یې یا حق ستا په ګټه نه یي، بیا نو لوی تاوان دی پکې ستا. یو مثال به یې زه درکړم. مثلا غربي هیوادونو کې کله چې ته یو شی په قرارداد راخلي، اول کې درته هر څه ډېر ښایسته ښکاره کوي، ډېر ستا په ګټه، خو کله چې ته قرارداد فسخه کوي بیا نو دوی هغه ځای کې تا راګیر کوي، ځکه دوی یو اوږد ټرمز اند کنډیشن په نوم باندې اصول لیکلي چې صفحې ته کله هغه لولي، څوک یې نه لولي. که ته لولې دومره ډېر دی چې ژوند دې ورسره په همدې لوستو کې تېرېږي، اما کله چې ته قرارداد فسخه کوي بیا نو ستړی کوي او ډېر زیات دې پازابوي. مثلا د موبایل سیم کارت مثال به راواخلم. سیم کارت چې ته په غربي هیوادونو کې راخلي 40 میاشتو قرارداد کېږي، ارزانه درکوي، قرارداد درکوي. 14 ورځې وخت لري چې دې ورځو کې به ته وټاکې چې بېرته فسخه کوي قرارداد که نه. 14 ورځو کې خو ته نشي کولی چې هغه خدمات معلوم کړي. خدمات خو په میاشتو معلومیږي چې دا ضعیفه دی دا شبکه که نه. کله چې ته قرارداد 14 ورځو نه وروسته فسخه کوي، که تا 40 میاشتې قرارداد کړی د ټول قرارداد پیسې به ورکړې، که ته خوشحاله که خفه، که 12 میاشتې قرارداد کړی 12 میاشتو پیسې به ورکړې. په دې اړیکه کې ترحم نشته، انسانیت نشته، ټوله پکې ګټه ده، کمپنۍ پکې ګټه ده. ټرمز او کنډیشن یې درته اچولي دي چې تا نه لوستي بیا دې راګیر کړي. دا ډول نظریې یوازې په مخالفتونو او جګړو کې پکارېږي، ګټورې دي، اما په طبیعي ژوند کې ځای نه لري، ځکه انسانان ترحم ته ضرورت لري. دا ان تر کورنۍ هم رسېدلي، میړه به د یو شي بل ورکوي، ښځه به د بل شي بل ورکوي، زه به دا کوم ته به دا کوې، ته به دا ګټه رسې، زه به دا ګټه در سره کوم. په داسې حال کې چې اړیکې اصل کې په مهربانۍ ولاړې دي. یعنې که یو انسان کمزوری وي په هغه باندې بوج راځي، ترحم ورته پکار دی، عدالت باید ورسره وشي، ژوند په مهربانۍ ولاړ دی. ځکه خو الله پاک فرمایي چې ولا تنسوا الفضل بینکم، خپلو منځونو کې احسان کول مه هېروئ. دا مثلا ځکه بیانوي چې موږ پکې ښکېل یو تر یو حده، او موږ باید ژوند ته کتنه وکړو چې چیرته روان یو او مسیر مو چیرې دی. موږ خپل ډېر غني کلتور، غني او بډایه اصول لرو په دین کې، په خپلو کلتورونو کې، په خپل ټولنیز ژوند کې. موږ چې کله یو شی انتخابو، هغه شی باید له بل چا نه کاپي کړو چې ګټور وي زموږ ټولنې ته. داسې څه نه وي چې زموږ ژوند سره دې حالت ته ورسېږي چې ځانځاني موږ هره ورځ په ژوند کې له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کېږو. موږ طبیعي انسانانو طبیعي ژوند ته ضرورت لرو، موږ ماشینونه نه یو. موږ باید هغه څه وکړو چې ژوند خوندور کوي، ژوند چټک حالت کې نه وي، په دقت یې، حکمت یې پکې، او ټول شیونه زموږ او ستاسې طبیعي رواني. دا ژوندونه ښه زرق و برق ښکاري، خو داخل کې ستړي کوونکي دي. ټوله ډپریشن، لانزایټي، له خفګانونو ډک دي. معتاد الله پاک داسې نظام په ژوند کې ټاکلی چې طبیعي دی، خوند کوي، ډېر نورمال رواني، عبادت هم پکې وختي، کار هم پکې وختي، فامیل ته ټول. اما په سرعت باندې که ته دې ژوندونو پسې ځې، بیا نو هر څه پیکه کېږي، طبیعي حالت نه وځي. زه او ته انسانان یو، ټولنیز راشه درشه، دا هر څه باید وکړو. انفرادیت ځان ته مه انتخابوه، کنټراکچولیزم باندې مه ځه، انسانانو سره په ترحم باندې اړیکه پاله او خلکو سره راشه درشه کوه. لکه څنګه چې د دې ویډیو په پیل کې وویل شول، دغه یوازیتوب، اوږدمهاله یوازیتوب د ډپریشن، ژور خفګان او د دې شیانو اصلي لامل دی. ته چې کله خلکو سره اړیکې پالې، خلکو سره ناسته پاسته کوي، ته خپل غم تقسیمې خلکو سره، هغوی چې کله تا سره خپل د زړه هغه خبره شریکوي، خواله کېږي، ستا بوج، ستا غم کمیږي، ذهن دې ورسره ډېر راحته کېږي. خو که ته یوازې اتاق کور کار دا شی نه تا ځپي، ځکه ته ټولنیز موجود یې، ټولنیز مخلوق یې، ته ضرورت لري چې خلکو سره اړیکې وپالې.